دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی ما ته دا یره ده کنه چې تاسو به د خپل مړي د پن نه کوي کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي خو تاسو به خپل مړي بیا د پن نه کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سارو باندې عذاب قبر نشته دی کو چرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې زناور باندې کنه تاسو به دوی نه یو سی غوښه هم نه وخوړلی په سارو بر سره غوښه نه وراغلی کو چرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی دا قبر چې کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي دا د خور یو سله مې حسابوي دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترینه کنده ده یو بدترینه کنده ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیکمل انسان په دې قبر کې خودې شي نیکمل انسان په کې خودې شي دا قبر ورته وایي وی زما پشا زما پملا چې څومره خلک ګرځېدل کنه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه د جنت جامې ورته واغوندوئ د جنت بستره ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو که چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل یې کو غیبت یې کو زنای کوله غلای کوله هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورالې دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي د اسمان نه اواز وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار د جهنم جامې ورته واغوندوئ د جهنم بستره ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې صرف وو د هغې پوکې به دومره زهرې چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت دی پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا فرشتې وی چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکې اواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی اواز اشنا دی مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان اواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وایي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وایي الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس به مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې کا ته دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی
او په د باندې کله مصیبت راغی او د الله ته आवाज وکي نو دا فرشتي وي دا خو ډېر څه ناشنا غونته आवाज ده خو مخکې موږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې موږ نه دی اورېدلی خو اوس پې چېرته تکلیف دی او دا आवाज اورو ناشنا आवाज دی مخکې موږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کړي فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به موږ باندې مصیبت دا دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې موږ ته الله چرته یادي موږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالدار او ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور سیز دی دومره زورور سیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې غوسه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه الصلاة والسلام تر غوږو شي جبریل علیه الصلاة والسلام به یې واوري چې د جهنم نه آواز راځي او آواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا آواز دی الله ته آوازونه کېږي د جهنم نه نو جبریل علیه الصلاة والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پرېوتې څه چل وشو جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک به وایي ټیک ته د جهنم چې کوم داروغه دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبریل علیه الصلاة والسلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اخیستی دی جهنم تازه ساه اخیستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې پروت دی جبریل علیه الصلاة والسلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي الله
ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه مالک به لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته د داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او وبه یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبرئیله ما چې په کم کس پسې لېږلی وي هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لېږلي دی به وایي الله را لېږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لېږلی الله را لېږلی دی تا ته ما نه وویلې چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لا ښه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس راسره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس راسره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکې سره ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې که بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله